ښوونځی ستاسې په کور کې. د لوی او بخونکي خدای په سپېڅلي نامه د انعکاس راډیو تلوېزیون لیدونکو اورېدونکو په خاص ډول ګلالیو زده کوونکو په سلامونه او نیکو هیله مو هرکلی کوم په دې هیله چې ټول لا ته خوښ خوشحاله او صحتمند یاست په خپلو کورونو کې د خپلو تلویزیونونو تر څنګ ښوونځی ستاسې په کور کې ځانګړی پروګرام له موږ سره وینئ. زه امیر احمد مهماني یم ستاسې د ریاضي ښوونکی. نن د لسم ټولګي ریاضي لرو ګلونو زده کوونکو. د لسم ټولګي ریاضي درس موږ او تاسې د تابع برخې ته رسېدلي یو. په تابعګانو کې به نن موږ او تاسې د یوې تابع د تعریف ناحیې موندل وایو. په دغه درس باندې غږیږو. ستاسې توجه غواړم تاسې راسره پاتې شئ. موږ د دې لپاره چې موږ او تاسې د یوې تابع د تعریف ناحیه باندې وغږیږو او کار وکړو، راځو د هرې تابع جلا جلا تعریف ناحیه باندې موږ او تاسې کار کوو. اوله شمېره موږ او تاسې د پولینومي تابع د تعریف ناحیې موندل. د پولینومي تابع د تعریف ناحیې موندل. پولینومي تابع له هغه تابع څخه عبارت ده چې په هغې کې د متحول توان یو کامل عدد وسي. نو کله چې د متحول توان پکې کامل عدد شو نو موږ وایو چې دغه یوه تابع پولینومي ده او د پولینومي تابع د تعریف ناحیه ټول حقیقي عددونه دي. یعنې که چیرې موږ داسې یوه تابع ولیکو، داسې یو شکل کې موږ یو تابع ولیکو چې اف ایکس مساوي کېږي ده 2x مربع منفي 4x جمع لس. دا موږ او تاسې سره یوه پولینومي تابع ده او ډومین د دغې پولینومي تابع ټول حقیقي عدد دي د منفي لایې تناهي څخه تر مثبت لایې تناهي پورې. د دې د تعریف ناحیه ټول حقیقي عددونه دي. یا مثلا موږ او تاسو داسې یوه تابع ولیکو چې x مساوي کېږي 1 پر 2x مربع منفي 4 پر 15x جمع 11. دا یوه پولینومي تابع ده. په دې کې د متحول توان یو کامل عدد دی. نو موږ وایو چې ډومین د جي تابع څه شی دی؟ ډومین د جي تابع ټول حقیقي عدد دی د منفي لایې تناهي څخه تر مثبت لایې تناهي پورې. د دې د تعریف ناحیه یا ډومین ټول حقیقي عددونه دي. یعنې کله چې یوه تابع پولینومي وسي تاسې به دا زده کړئ ګلونو زده کوونکو چې د نوموړې تابع د تعریف ناحیه ټول حقیقي عددونه دي. پولینوم خو تاسو لومړي سر کې وپېژند، کله مو چې پولینوم وپېژند پولینومي تابع هم پېژندلی شئ. دوهمه شمېره موږ او تاسې ګلونو زده کوونکو د یوې کسري تابع څه شی وایو؟ کسري تابع تعریف ناحیه. موږ څنګه کولی شو چې د یوې کسري تابع تعریف ناحیه پیدا کړو؟ د یوې کسري تابع د تعریف ناحیه ټول حقیقي عددونه دي پرته له هغه عددونو څخه چې د کسري تابع مخرج پرې څه کېږي؟ صفر کېږي. یعنې د دې لپاره چې موږ او تاسې د یوې کسري تابع ډومین یا تعریف ناحیه پیدا کړو باید د کسري تابع مخرج مساوي په صفر سره وضع کړو. هر هغه عدد چې د مخرج صفر کوو یعنې د مخرج جذر دا د تابع د تعریف په ناحیه کې شامل نه دی. مثال په ډول موږ او تاسې سره داسې یو پوښتنه ده چې اف ایکس مساوي کېږي ده 2x پر x منفي 4. موږ غواړو دې تابع تعریف ناحیه پیدا کړو. ډومین د اف تابع څه شی دی؟ ډومین د اف تابع. د دې لپاره چې ډومین د اف پیدا کړو موږ او تاسو داسې کار کوو ګلونو زده کوونکو دغه x منفي 4 دا مساوي په صفر سره کوو. دغه معادله که حل کړو x مساوي څو راځي 4 نو موږ وایو ډومین د اف تابع چې دی ټول حقیقي عدد دي پرته له چا نه ګلونو زده کوونکو پرته له 4 څخه. د دې د تعریف په ناحیه کې ټول حقیقي عددونه شامل دي. دلته موږ x ته هر عدد ورکولی شو پرته له 4 نه. 4 د دوی د تعریف په ناحیه کې شامل نه دی. یو بل مثال داسې دی چې جی ایکس مساوي کېږي 3x پر 4x جمع څه شی؟ شل. موږ غواړو دې تابع تعریف ناحیه وموندو. ډومین د جي تابع څه شی دی؟ ډومین د جي تابع. د دې لپاره چې دې ډومین تاسې پیدا کړئ د هغې کسري تابع مخرج به مساوي په صفر سره کوئ. وبه لیکئ 4x جمع شل دا به مساوي په صفر سره کوي. 4x به مساوي په څو سره شي؟ منفي شلو سره. اطراف به په 4 تقسیم کوي. د x قیمت به منفي 15 شي. x قیمت څو شو؟ منفي 15. نو ډومین د جي تابع څه شی دی شاباس؟ ډومین د جي تابع. ډومین د جي تابع ټول حقیقي عدد دي پرته له منفي 15 څخه. پرته له څه څخه؟ منفي 15. د دې په ډومین کې ټول حقیقي عددونه شامل دي بغیر له منفي 15. که چیرې مثلا موږ او تاسو ته داسې یو سوال راشي په داسې یو شکل باندې موجود وي درېیمه شمېره داسې چې h x مساوي کېږي داسې مثال په ډول x پر x مربع منفي 14. موږ غواړو دې تابع تعریف ناحیه څه شی کړو؟ بیا مومو. د دې لپاره موږ او تاسو کولی شو دا داسې ولیکو چې x مربع منفي 14 دا مساوي په صفر سره کړو. دا ولیکو چې x مربع منفي 4 مربع مساوي صفر. که په دوه قوسو تجزیه کړو x منفي 4 یو قوس او x مثبت 4 بل قوس مساوي په صفر. اوس که دغه هر قوس له صفر سره موږ مساوي کړو نو x یو مساوي څو لاسته راځي؟ 4 او x دوه مساوي څو لاسته راځي؟ منفي 4. موږ څه وایو؟ موږ وایو ډومین د دغه h تابع ټول حقیقي عددونه دي پرته له 4 او منفي 4 څخه. یعنې پرته له 4 او منفي دا د په ډومین کې نه ده. یعنې موږ دلته دې دا ډومین داسې لیکو چې ډومین د h تابع ټول حقیقي عدد دي پرته له منفي 4 او مثبت 4. یعنې هر حقیقي عدد د دغې تابع
یعنی هر حقیقي عدد د دغې تابع په تعریف ناحیه کې پروت دی خو پرته له چا نه پرته له منفي 4 او مثبت 4 څخه دا د دې تعریف په ناحیه کې شامل نه دي. د مثال په ډول ګلونو زده کوونکو څلورم مثال مثلا داسې یو سوال موږ ته راکړی دی چې اف ایکس مساوي کېږي مثال په ډول لیکل شوی چې 3x پر 2x منفي 1 ضرب x مثبت 1 د دې تابع تعریف ناحیه څه شی کوي بیا مومئ د دې تابع ډومین څه شی دی ډومین د اف تابع د دې لپاره چې موږ او تاسو د دغه تابع ډومین پیدا کړو دغه د کسر مخرج دا مساوي له څه سره نیسو ګلونو زده کوونکو صفر سره دا به داسې تاسو کوئ 2x منفي 1 ضرب د x جمع 1 دا مساوي په څه سره نیسي ګلونو زده کوونکو صفر سره اوس په دغه هر قوس مساوي له صفر سره کوي ولې دا کار کوو ولې په کوم اساس په دې خاطر موږ دغه عدد او دغه عدد د ضرب حاصل صفر دی کله د دوه عددونو د ضرب حاصل صفر کېږي کله چې په دوی کې یو ضربي عامل څه وسي صفر وسي نو موږ دا یا له صفر سره مساوي کوو یا شاید دا صفر یا وای دا نو په دې خاطر موږ دغه هر یو له صفر سره نیسو 2x منفي 1 مساوي صفر 2x په مساوي په یو شي اطراف به په دوو تقسیم کړو x 1 مساوي 1 پر 2 شو د ترازو ګلونو زده کوونکو x جمع 1 مساوي صفر نو x 2 مساوي په څو سره شي منفي 1 سره نو موږ څه وایو نو موږ یو ډومین د اف تابع ډومین د اف تابع ټول حقیقي عدد دي پرته له چا نه پرته له 1 پر 2 او منفي 1 څخه پرته له 1 پر 2 او منفي 1 څخه د تابع د تعریف ناحیه هر حقیقي عدد دی خو پرته له 1 پر 2 او منفي 1 څخه راځو ګلونو زده کوونکو اوس موږ تاسو ته یو بل مثال په داسې یو شکل باندې راکول کېږي پنځم مثال نه داسې یو مثال دی چې مثلا جی ایکس مساوي کېږي دا داسې یو سوال دی چې لس پر x مربع جمع 15x جمع شپږ د دې تابع د تعریف ناحیه ومومئ د دې تابع ډومین څه شی دی ډومین د جی تابع ډومین د جی تابع څه شی کوي پیدا کړي د دې لپاره چې موږ او تاسو د دغه تابع ډومین یا تعریف ناحیه پیدا کړو د کسر مخرج مساوي په 25 سره صفر سره موږ داسې کار کوو چې x مربع جمع 15x جمع شپږ دا مساوي په صفر سره کو کله مو چې داسې مساوي صفر کې دومره درجه یو مجهوله معادله ده د دې لپاره موږ دلته مطالعه کولی شو موږ دوه عددونه پیدا کړو جمع 15 پوره کړي ضرب شپږ پوره کړي نو کولی شو لیکو چې x جمع 2 یو قوس او x جمع 3 بل قوس مساوي په صفر سره اوس دغه هر قوس له صفر سره موږ مساوي کوو x جمع 2 مساوي په صفر سره شي x یو به مساوي په منفي 2 سره شي x جمع 3 به مساوي په صفر سره شي x 2 به مساوي په منفي 3 سره شي نو موږ ویلی شو چې د دغه تابع ډومیان یا د تعریف ناحیه ټول حقیقي عدد دي خو پرته له منفي 2 او منفي 3 څخه یعنې ډومین د جي تابع دا چې دی ټول حقیقي عدد دي پرته له چا نه ګلونو زده کوونکو پرته بغیر له منفي 2 او منفي 3 څخه یعنې هر حقیقي عدد د دغې تابع په ډومین کې شامل دی خو پرته له منفي 2 او منفي 3 څخه منفي 2 او منفي 3 د دغه تابع په ډومین کې شامل نه دي ګلونو زده کوونکو د کسري یا ناطقې تابع په ډومین کې موږ ولوسته د کسري یا ناطقې تابع په ډومین ټول حقیقي عددونه دي پرته له هغه عددونو څخه چې د کسري یا ناطقې تابع مخرج څه کوي صفر کوي ګورئ ګلونو زده کوونکو که چیرې مثلا مخرج په هیڅ کوم حقیقي عدد سره نه صفر کېده نو پس موږ وایو چې دغه تابع ډومین بیا د یو پولینومي تابع په شان ټول حقیقي عدد دي مثال په ډول داسې مثلا شپږم مثال داسې دی ګلونو زده کوونکو چې اف ایکس مساوي کېږي دا داسې یو سوال دی داسې چې یو پر ایکس مربع جمع یو اوس د دې تابع ډومین یا تعریف ناحیه څه شی ده ډومین د اف تابع د دې ډومین پیدا کړي د دې تابع ډومین د موندل دپاره موږ او تاسو وایو چې د کسري تابع مخرج مساوي په صفر سره کوو ایکس مربع جمع یو دا مساوي صفر کوو اوس دا معادله په حقیقي عدد کې حل نه لري هیڅ داسې کوم حقیقي عدد دلته نشته چې د ایکس په ځای موږ وضع کړو مربع کړو د یو سره جمع شي او صفر ورکړي ځکه که چېرته موږ دا وکړو کار وکړو دا موږ داسې لیکو چې ایکس مربع مساوي کېږي منفي یو سره ایکس مربع مساوي کېږي منفي یو که دواړه خوا موږ او تاسو دغسې نو x مساوي کېږي منفي یو ځای له جذر دا چې دی موهومي دی دا په حقیقي عددو کې تعریف شوی نه دی چون دا په حقیقي عددو کې تعریف شوی دی دا موږ او تاسو ته حقیقي اعدادو کې سمه ده مربع جذر نه لري تعریف شوی نه دی نو پس موږ څه وایو موږ وایو چې ډومین د کومې تابع ډومین د اف تابع د دې تابع ډومین څه دی ټول حقیقي عدد دي یعنی ډومین د منفي له تناهي څخه تر مثبت له تناهي پورې ټول حقیقي عددونه دي په دې صورت کې ځکه هیڅ حقیقي عدد شتون نه لري چې د دې تابع مخرج دی په څه شي ګلونو زده کوونکو صفر شي ګلونو زده کوونکو موږ او تاسو لومړی د پولینومي تابع ډومین ولوست دوم د ناطقو یا نسبتي توابع دریم راځو د جذري توابع ډومین پیدا کوو دریمه شمیره د جذري تابعګانو د تعریف ناحیه
د دې لپاره چې موږ او تاسو د جذري تابعګانو تعریف ناحیه لاسته راوړو دوه خبرې په پام کې نیسو. اول که چیرې د جذر درجه تاکه وسي نو په دې صورت کې د جذر لاندې تابع ګورو. که د جذر لاندې تابع پولینومي وه ډومین به ټول حقیقي عددونه وي او که د جذر لاندې تابع کسري وه ډومین به ټول حقیقي عددونه وي پرته له هغه عدد نه چې د کسري تابع مخرج پې څه کېږي صفر کېږي. راځو موږ او تاسې اول حالات ته راځو. لومړی حالات ته موږ راځو که چیرې د جذر درجه څه قسم وي شابس تاکه وسي. که د جذر درجه تاک عدد وي که د جذر درجه مثلا تاک عدد وي په داسې یو شکل کې مثلا موږ ته یو څوک مثال راکړي چې اف ایکس مساوي کېږي د ایکس مربع منفي ایکس جمع یو د درېیم جذر لاندې د دې تابع ډومین پیدا کړي. دلته ګورو چې دغه تابع د جذر لاندې پولینومي ده او د جذر درجه تاکه ده نو لیکو چې ډومین د اف تابع څه شی دی د منفي له تناهي نه تر مثبت له تناهي پورې ټول حقیقي عدد دي. دوم مثال داسې یو سوال موږ ته چا راکړه چې مثلا لیکل شوی چې ایکس جمع یو پر ایکس منفي یو د څوم جذر لاندې د پنځم جذر لاندې د دې تابع ډومین پیدا کړه. دلته ګورو تابع اوس کسري ده تاسو به د کسري تابع ډومین په نظر کې نیسئ. دا ایکس منفي یو که تاسې مساوي په صفر سره کړئ ایکس په مساوي په څو سره شي یو سره شي نو موږ دلته وایو چې ډومین د جي تابع څه شی دی ډومین د جي تابع ټول حقیقي عدد دي پرته له مثبت یو څخه. د دې تابع ډومین ټول حقیقي عددونه دي خو بغیر له چا نه بغیر له یو څخه. که چیرې سوال مثلا په داسې شکل باندې شي داسې چې اچ ایکس مساوي کېږي ده داسې شي چې ایکس پر ایکس مربع جمع و ایکس جمع 12 د 11 جذر لاندې د دې تابع څه پیدا کړي ډومین پیدا کړي. د دې لپاره چې موږ او تاسو د دې تابع ډومین یا تعریف ناحیه پیدا کړو نو ګورو چې د جذر درجه خو تاکه ده د اوس د جذر لاندې تابع ګورو. د جذر لاندې تابع یوه ناتقه یا نسبتي تابع ده نو د مخرج موږ راخلو ایکس مربع جمع و ایکس جمع 12 دا چې په هر عددونه صفر کېږي همدغه عددونه د تابع په عمومي ډومین کې څه دي شامل نه دي. که موږ وګورو 3 او 4 وکېږي او 3 ضرب 4 12 کېږي نو ایکس جمع 3 یو قوس شو او ایکس جمع 4 بل قوس شو دا مساوي په صفر شو نو موږ یو ایکس یو مساوي په منفي 3 سره شو او بل موږ ایکس 2 مساوي په څو سره شو منفي 4 سره شو. نو موږ څه وایو نو موږ وایو چې ډومین د کومې تابع ډومین د ایچ تابع دا ټول حقیقي عدد شو خو پرته له چا نه پرته له منفي 3 او منفي 4 څخه یعنې دغه دوه حقیقي عددونه پرته نو ټول حقیقي عددونه دغه تابع د تعریف په ناحیه کې سره کم دي شامل دي. بیا درته وایم که چیرې د جذر درجه تاکه وي د جذر لاندې تابع که پولینومي وه ډومین به ټول حقیقي عدد وي. که د جذر لاندې تابع پولینومي نه وه کسري تابع وه نو بیا به ډومین ټول حقیقي عددونه وي پرته له هغه عدد نه چې د کسر تابع مخرج پې څه کېږي صفر کېږي. ګلونو زده کوونکو راځو دویم حالات ته که چیرې د جذر درجه جفته وي سم دویم حالات که د جذر درجه جفت عدد وي بیا موږ او تاسو څنګه کولی شو چې د یوې تابع ډومین څه کړو محاسبه کړو. راځو اول مثال ته. مثلا سوال په داسې شکل دی چې اف ایکس مساوي کېږي 2x منفي 4 د دوم جذر لاندې او موږ ته یو کس لیکلی چې ډومین د اف تابع څه شی کوي پیدا کړي. کله چې د جذر درجه جفته وي موږ او تاسو د جذر لاندې تابع باید لوی او مساوي تر څه شي وي صفر وسي ځکه که چېرته د صفر نه کوچنی شي بیا په حقیقي عددو کې تعریف وړ نه ده. نو موږ د دې لپاره چې د تابع ډومین پیدا کړو دا موږ داسې لیکو چې 2x منفي 4 لوی او مساوي تر صفر دغه نامساوات به حل کړو 2x به لوی او مساوي تر 4 شي او بالاخره x به لوی او مساوي تر څو شي 2 شي. نو د دې تابع ډومین چې دی د دې تابع هغه ډومین یا تعریف نه دا که چېرته صفر شي ګلونو زده کوونکو دا یو شو او دا څه شو 2 شو د دوو په شمول دوه هم اخیستی شي د دوو په شمول د دوو نه لوی عددونه سمه دا د دې لپاره هغه څه تعریف ناحیه ده دوو نه پورته عددونه اخلي دا د لپاره تعریف ناحیه شو. یعنې موږ لیکلی شو چې ولیکو ډومین د اف تابع داسې کولی شو موږ ولیکو چې دوو نه تر مثبت له تناهي پورې په دې صورت کې دا د تابع څه دی ډومین دی. یا کولی شو موږ داسې ولیکو چې ډومین د اف تابع دا مساوي کېږي ایکس یو عدد دی دا رنګه چې ایکس شمولیت لري په حقیقي عددونو کې او ایکس چې دی لوی او مساوي تر چا نه دی دوه نه دی. دا د دې تابع لپاره چې شو هغه تعریف ناحیه شو دوه نه باید لوی حقیقي عدد دغه تابع په ډومین کې شامل که چیرې دوه نه کوچنی عدد تاسې ورکړئ په دې باندې دغه تابع بیا تعریف شوی دی. مثلا یو 2 2 نه 4 کم کو منفي 2 د جفت جذر لاندې په حقیقي انالیز کې موږ او تاسو سره د تعریف وړ نه دی. راځو دوم مثال ده که چیرې سوال داسې شي ګلونو زده کوونکو چې مثلا جی ایکس مساوي کېږي ایکس مربع منفي 9 موږ غواړو چې دې تابع څه پیدا کړو ډومین یا تعریف ناحیه څه کو پیدا کړو ډومین د جی تابع دا پیدا کړو. د دې لپاره چې دې تابع ډومین یا تعریف ناحیه موږ او تاسو پیدا کړو دلته داسې کار کوو ګورئ متوجه شئ تاسو ایکس مربع منفي 9 دا به لوی او مساوي تر څه شي ونیسو صفر سره
که دا په دوه قوسو تجزیه کړو x منفي 3 یو قوس او x مثبت 3 بل قوس لوی او مساوي تر صفر نو ولیکو چې x منفي 3 لوی او مساوي تر صفر x یو بل لوی او مساوي تر 3 شي دی بل ته راځو x جمع 3 بل لوی او مساوي تر صفر شي x2 بل لوی او مساوي تر منفي 3 شي دلته اوس موږ دوه حالات سره مخ شو دلته راته وایي چې دې ډومین د 3 نه لوی دی دلته راته وایي چې نه د منفي 3 نه لوی دی اوس به موږ څه کوو دلته تاسو لنډ هم کار کولی شئ جدول نه هم کار لنډ کار داسې کولی شئ کاغذ زده کوونکي چې کانکور ته ځي د ایکس مربع اشاره مثبت ده کله چې د ایکس مربع اشاره مثبت وه د دواړو جذرونو په داخل کې د ضد اشاره راځي یعنی منفي راځي او په خارج کې مثبت راځي یعنی د دې دواړو جذرونه چې دی منفي 3 او 3 د دې د دواړو جذرونو په منځ کې به دا منفي قیمت اخلي خو په خارج کې به مثبت اخلي دلته موږ غیر مساوات خلل لویه ده چې لویه ده معنا مثبت نو موږ وایو د دې تابع ډومین چې دی د 3 نه لوی عددونه او د منفي 3 نه کوچني عددونه دي خو که چیرې په دې خبرو نه پوهېدلی تاسې نو بیا ښه خبره دا ده چې تاسې کوشش وکړئ چې څه وڅېړئ دلته اشارې ته راشئ سمه دلته به ایکس ولیکئ دلته به ایکس مربع منفي 9 ولیکئ د منفي له تناهي څخه تر مثبت له دوه جذرونه دي کوچنی جذر به دې خواته لیکئ لوی جذر به په دواړو باندې دا ایکس مربع منفي 9 څه کېږي صفر کېږي د ایکس مربع اشاره مثبت ده په داخل د جذرونو کې منفي او په خارج د جذرونو کې مثبت د نامساوات خوله موږ دلته وګورئ تاسې لویه ده دغه زموږ او ستاسې دپاره هغه د حل څه ده ساحه ده نو موږ او تاسو ویلی شو چې ډومین د کومې تابع ډومین د جي تابع ډومین د جي تابع موږ او تاسو سره داسې هم لیکلی شو چې د منفي له تناهي نه تر منفي 3 پورې د منفي 3 هم پکې شامل دی اتحاد دی داسې هم کولی چې ولیکو د 3 نه تر مثبت له تناهي پورې داسې هم کولی شئ تاسې او په داسې یو شکل باندې هم تاسې ګلونو زده کوونکو کولی شئ چې ولیکئ داسې چې ولیکئ ډومین د کومې تابع ډومین د جي تابع داسې هم کولی شئ چې ولیکئ چې ایکس یو عدد دی دا رنګه چې ایکس شمولیت لري په حقیقي عددو کې او ایکس لوی او مساوي تر 3 کوچنی او مساوي تر منفي 3 په دې شکل باندې هم تاسو کولی شئ دې ډومین شکل تاسې نوشته کړئ یعنی د ایکس مربع اشاره که مثبته وه په داخل د جذرونو کې علامه منفي ده او دلته د نامساوات خوله لویه ده نو په داخل د جذرونو کې بیا صدق نه کوي په خارج د جذرونو کې صدق کوي خو که د ایکس مربع اشاره منفي وه بیا په داخل د جذرونو کې صدق کوي او په خارج د جذرونو کې صدق نه کوي مثال په ډول وروستی مثال دی زده کوونکو مثلا داسې یو سوال سره تاسې مخ شوئ چې ایکس مساوي کېږي 14 منفي ایکس مربع د دې تابع ډومین یا تعریف ناحیې څه کوي ومومئ ډومین د ایچ تابع ډومین د ایچ تابع څه شی دی د دې لپاره د دې ډومین تاسې پیدا کړئ تاسو به داسې کار کوئ چې 14 منفي ایکس مربع لوی او مساوي تر صفر دا به داسې ولیکئ 4 منفي ایکس یو قوس او 4 مثبت ایکس بل قوس لوی او مساوي تر صفر 4 منفي ایکس پر لوی او مساوي تر صفر کوئ منفي ایکس پر لوی او مساوي تر منفي 4 شي اطراف به دواړه خو په منفي تقسیم کوئ چې کله تقسیم کوئ نامساوات جهت تغییر کوي ایکس په کوچنی او مساوي تر 4 شي دته به راشئ 4 جمع ایکس لوی او مساوي تر صفر نو ایکس پر لوی او مساوي تر منفي 4 شي دلته موږ ته وایي د دې باید د منفي 4 نه لوی قیمتونه واخلي دلته وایي د 4 نه باید کوچني قیمتونه واخلي اوس ګورو د ایکس مربع اشاره څه رقم ده منفي ده نو په داخل د جذرونو کې باید قیمتونه واخلي چې مثبت راشي تر څو دلته دا موږ وګورو لوسی چې ایکس 14 منفي ایکس مربع لوی تر صفر نه دی په خارج د جذرونو کې باید قیمتونه موږ او تاسو سره شی وانخلي ځکه که دلته موږ او تاسې وګورو متوجه شئ دلته چې دی منفي 4 دی دلته چې دی صفر دی او دلته چې دی مثبت 4 دی متوجه سئ ګلونو زده کوونکو دلته وګورئ تاسې اوس د دې لپاره چې موږ او تاسې ګورو دا منفي 4 او مثبت 4 ترمن دلته ایکس مربع اشاره منفي ده د دوه جذرونه دي په دغه دواړو جذرونو په داخل کې دا مثبت اشاره غوره کوي خو په خارج د جذرونو کې دا په خارج د جذرونو کې دې خواته هم منفي اشاره غوره کوي دې خواته هم منفي اشاره مګر په دغه داخل د جذرونو کې څه رقم اشاره غوره کوي مثبت اشاره غوره کوي که چیرې بیا هم نه پوهېدلي ګلونو زده کوونکو جدول ته مراجعه وکړئ په جدول کې بیا تاسو ډېر ښه پوهېدلی شئ ولیکئ د منفي له تناهي نه تر مثبت له دلته به ایکس ولیکئ دلته به ولیکئ چې 14 منفي ایکس مربع به نوشته کوئ 14 منفي ایکس مربع دلته منفي 4 مثبت 4 په دې دواړه جذرونه په دواړو صفر کېږي دلته د ایکس مربع اشاره وګورئ منفي ده چې کله منفي شوه د دې جذرونو په داخل کې مثبت ږدو په خارج کې منفي ږدو زموږ او ستاسو دپاره دغه ساحه ده ځکه ده ولې دا ساحه ټکمارو دلته نامساوات خوله ته ګورو خوله یې لویه ده نو موږ لیکو چې ډومین د کومې تابع ډومین د ایچ تابع دا کولی شو موږ ولیکو چې ایکس یو عدد دی دا رنګه چې ایکس په شمولیت ولري په حقیقي عددو کې او ایکس په څه قسم وي شاباس لوی او مساوي د منفي 4 وي کوچنی او مساوي به د څه رقم وي مثبت 4 وي که یوازې د یو انتروال په شکل هم تاسې کولی شئ چې ولیکئ هغه به داسې ولیکئ چې د منفي 4 نه تر مثبت 4 پورې
دا د لپاره چې شو د دې تابع چې شو ګلونو زده کوونکو ډومین شو که چیرې تابع کسري شوه په همدې ډول به د هغه هم تاسې اشاره هم څېړئ اشاره مو باید نه هم ټولګي نه زده وي خو په کسري کې به یو شي ته پام کوئ چې هغه د مخرج جذر چې دی هغه به د دې تابع په ډومین کې شوي نه وي شامل صورت چې په کوم عدد صفر کېږي هغه پکې شامل وي خو مخرج چې په کوم عدد باندې صفر کېده پرته له هغه عدد نه یعنې هغه عدد به پکې شامل نه وي د هغه طرف ته به انتروال به یې څه رقم وي ګلونو زده کوونکو خلاص وي یعنې بیا به انتروال موږ او تاسې سره نیمه تړلی یا نیمه بند انتروال مو وي ګلونو زده کوونکو زموږ او ستاسې بل درس د یوې تابع ګراف او د ګراف له مخې د یوې تابع تشخیصول دی تیر درس کې موږ او تاسې لوستي وو چې یوه تابع موږ او تاسې په څلورو طریقو سره ارایه کولی شو د تابع ارایه کول تابع موږ او تاسې په څلورو طریقو سره ارایه کولی شو یو موږ لوستي وو د عبارتونو په واسطه موږ ویلو چې د عبارتونو په واسطه کولی شو موږ تابع وښیو مثلا زه وایم چې د یوې دایرې مساحت د دایرې د شعاع تابع دی څومره چې د دایرې شعاع زیاتېږي مساحت هم زیاتېږي او که دایرې شعاع کمیږي مساحت هم کمیږي د یوې مربع مساحت د مربع د زولې تابع دی څومره چې د مربع زوله زیاتېږي دایرې مربع مساحت هم زیاتېږي او که کوچنی کېږي مربع مساحت هم یعنې دا موږ د یوې تابع ښودل د عبارت په واسطه کړو دوم موږ او تاسې لوستي وو چې د تابع ښودل موږ او تاسې د دیاګرام په واسطه ویلو د دیاګرام په واسطه یا هم ویلو چې د جدول په واسطه موږ او تاسې ښودل کړو دیاګرام په واسطه موږ لوستي وو که چیرې موږ د A یو سیټ ولرو موږ د B یو سیټ ولرو که د A په سیټ کې هر جسم د B په سیټ کې دوه تصویر یوازې یو تصویر ولري یا د A سیټ دوه جسمونه دلته یو تصویر ولري سمه ده نو دلته موږ او تاسې ګلونو زده کوونکو څه ویله او دې ته موږ او تاسې تابع ویلې وه ان دلته وګورئ تاسې د A په سیټ کې یوازې A دا چې دی یوازې یو تصویر لري سی دا B هم یوازې یو تصویر لري دې ته موږ او تاسې تابع ویلې وه دریم موږ ویلو چې د یوې تابع ښودل موږ او تاسې ګلونو زده کوونکو ویلو د ګراف په مرسته موږ او تاسې د یوې تابع ښودل ویلو د ګراف په مرسته د ګراف په مرسته کې تاسې ته ما ویلي وو چې تاسې به د وای له محور سره یو موازي خط رسم کوئ که چیرې منحني په یوه نقطه کې قطع کړه دا د یوې تابع ګراف دی او که له یوې نه په زیاتو نقطو کې قطع کړه دا د یوې تابع ګراف نه دی مثلا زه یو داسې یو شکل رسموم په داسې یو حالت دلته متوجه شئ تاسې داسې دلته زه د وای محور سره یو موازي خط رسموم ګورم چې دا په یوه نقطه کې قطع کوي نو زه وایم دا تابع ګراف دی څه رقم ګراف دی تابع ګراف دی زه فرض مثلا داسې راځم مثال په ډول زه داسې یو خط رسموم داسې مثلا داسې یو شکل دی زه که چېرته دلته مثلا داسې خط رسموم ګورم چې په څو نقطو کې قطع کوي له یوې نه په زیاتو نقطو کې قطع کړی نو زه وایم دا تابع ګراف نه دی تابع ګراف نه دی که چیرې مثلا زه داسې ولرم په داسې یو شکل کې ولرم داسې ولیکم داسې ولرم مثلا په داسې شکل که دلته هم زه د وای له محور سره یو موازي خط رسم کم ګورم چې دغه منحني چې دا د یو نه په زیاتو نقطو کې قطع کوي نو دا هم موږ او تاسې سره د یوې تابع ګراف نه دی تابع ګراف ولې نه دی پوهېږئ تاسې دلته دا قیمت وګورئ تاسې دا قیمت دی دلته وګورئ په یو وخت کې دغه د یو قیمت په مقابل کې دوه قیمتونه موجود دي دوه تصویره موجود دي ګورئ تاسې په یو وخت کې مثلا دا که مثبت درې وي دا منفي درې دی نو یعنې د A د سیټ یو جسم د B د سیټ کې دوه تصویرې لري نو موږ او تاسو ځکه که دا تاسو بیا وګورئ هغه د ګراف نه مخکې تشخیص کې دا د یوې تابع ګراف نه راځي ستاسو کتاب ته راځو ګلونو زده کوونکو تاسو کتاب کې وګورئ شکلونه درته درکړي وي لاندې کوم شکل د یوې تابع ګراف دی او کوم شکل د یوې تابع ګراف نه دی تاسې تلویزیون سکرین ته مراجعه وکړئ ګلونو زده کوونکو وګورئ A شکل وګورئ تاسې که چېرته یو موازي خط تاسې رسم کوئ ګلونو زده کوونکو په دغه ساحه کې مثلا یو موازي خط رسم کوئ داسې نه چې خط دلته رسم کړئ په داسې ساحه کې به خط رسموئ چې هلته منحني ګراف موجود اوسي که دلته وګورئ له دوو نقطو کې قطع کوي دا د یوې تابع ګراف نه راځي B وګورئ B د یوې تابع ګراف راځي C هم د یوې تابع ګراف راځي خو D د یوې تابع ګراف موږ او تاسې سره نه راځي ځکه که چېرته موږ او تاسې دلته داسې رسم کړو نو ګوره دلته یې په دوه نقطو کې قطع کوي که دلته موږ او تاسې داسې رسم کړو دا هم په دوه نقطو کې قطع کوي که دلته خط داسې رسم کړو دا یې په یوه نقطه کې قطع کړی او که دلته هم داسې خط رسم کړو موازي د وای له محور سره په یوه نقطه کې قطع کوي نو که چیرې د وای له محور سره موږ یو موازي خط رسم کړو منحني په یوه نقطه کې قطع کړه د یوې تابع ګراف دی او که له یوې څخه یې په زیاتو نقطو کې قطع کړه بیا وایو چې د یوې تابع ګراف نه دی ګلونو زده کوونکو انجینر صاحب وایي چې نور وخت ستاسې پوره دی وخت موږ ته نور اجازه نه راکوي تر بیا چې زه میر احمد مهماني ستاسې په خدمت کې حاضرېږم په لیو بخونکي رب مسپارم ښې چارې